د ګلابو د غاټولو مبارک شه، ښایسته اختر د ټولو مبارک شه. کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالي د خاص کونړ ویله ده. دې کې شک نشته دی چې کونړ چې دی دا د ښایستونو وطن دی او کونړ ډېرې تاریخي سیمې لري. ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمې کړې، شمع یې په لاس راپسې وګرځوه بخته. هی هی چې رښتیا ته وایم دا ریسلینګ موږ ډېر ګورو. دا ځکه خو دې باړۍ نه برابرې کړه. د ګلابو د غاټولو مبارک شه، ښایسته اختر د ټولو مبارک شه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. هیله لرم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ او په دې هیله امید چې کوچنی اختر به مو تر دې دمه په خوشحالۍ سره پیل کړی وي. دا چې کوچنی اختر دی او خلک له بېلابېلو ساحو څخه بېلابېلو ځایونو ته چکر ته ځي، نو په همدې خاطر مونږ هم راغلي وو یو تفریح ته چې کونړ ولایت او د نږدې ولایتونو ګڼ شمېر سیلانیان دلته راځي د چکر لپاره. کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالي د خاص کونړ ویله ده چې دلته ډېر خلک راغلي دي د چکر لپاره د ننګرهار، لغمان، کابل د دې ولایتونو نه، همدارنګه د کونړ ولایت د نورو ولسوالیو څخه د هغوی سره به خبرې کوو، د هغوی اختریز احساسات او اختریزې میلې به له تاسو سره شریکوو. زموږ سره تر پایه واوسئ. بیا هم ستړي مشئ درنو ملګرو، لکه څنګه چې مې یادونه کړې وه دغه سیمې ته ډېر سیلانیان راځي، له بېلابېلو ولایتونو راځي، له ولسوالیو راځي. نو د همدغه سیلانیانو له جملې څخه ګڼ شمېر مې تر څنګ ولاړ دي. له دوی سره به خبرې کوو چې له کوم ځایه راغلي دي او نورې چکر لپاره څومره اراده ده. ته ستړی مشئ ځوانه. ستړي مشئ تاسو ته او ستاسو د یوټیوب چینل ټولو قدرمنو لیدونکو ته مبارکي، خصوصا مسافرو ته مننه. ژوندي اوسئ. ډېره زیاته مننه. نو په سر کې که د زمونږ لیدونکو ته ځان معرفي کړې. زما نوم خو کیدای شي ډېر ملګري زما د نوم سره اشنا اوسي. فرهنګ ګیلمن، خپله لیکوال او ژورنالست یم. نو دغه یو لنډکی نوم دی، د ننګرهار سره تعلق ساتم. ننګرهار نه راغلي وئ اوس؟ او بس د ملګرو یو اراده کړې وه چې ځو به کونړ ته. نو بس د دې ملګرو په مشوره باندې اختر دی نو کونړ ته م چکر راوالی دی. ننګرهار د کومې ساحې کې اوسېږي؟ موږ خو ښار کې اوسېږو، د جلال آباد په ښار کې ژوند کوو. نو د اختر کې خو د چکر لپاره ډېر ځای نه وي که نه؟ ملګري ماما دی چې لاړ شي هر چېرته، څنګه هم دا ساحه انتخاب کړه چکر لپاره؟ نو په دې کې شک نشته دی چې کونړ چې دی دا د ښایستونو وطن دی او کونړ ډېرې تاریخي سیمې لري. نو د سیاحت لپاره ډېر مناسب ځایونه لري او خدای شته چې یو ولایت نه سړی بل ته ځي، دې کې مې یو لذت وي. نو د دې دپاره موږ کونړ انتخاب کوو، چون کونړ
مونږ سره لنډ هم دی او کونړ ښکلی ولایت دی او مخکې خو به راغلی کونړ ته او مخکې زه ډېر راغلی یم او د کونړ ډېرې ملګري ما پیژني یو خاص سلام هغه ملګرو ته کوم چې دمګړی ما ګوري. ډېره مننه. او یو پوښتنه بله درنه کوم چې کونړ کې تر همدې ځای راغلی که نه دا پورته ښایستونه دې م کتلي د انګام شیګل دې ساحو ته تللی؟ ولا کله کله ملګرو ته قصې کوم ما کونړ مکمل لیدلی دی. کونړ سموال خلک چې کوم دي او کمې غرایزې علاقې دي په دې ټولو کې زه ډېر زیات ګرځېدلی یم او واقعا چې کونړ ما مخکې مې یاده وکړه دا د ښایستونو وطن دی او نو اتمن ګرځېدلی یم. نو ډېره مننه مخکې د یادونه وکړله چې لیکوال او ژورنالست نو زمونږ لیدونکو ته به ته یو څه وې یا به شعر وې غزل وې ټپه وې کار څه ورته وې نو اوس خو در باندې فرض دا شو چې لیکوال او ژورنالست. مننه. زه به زمونږ یو ملګری دی اوس د مرګي د هیر شي سعید شینواری زه به د هغې یو دوه بیت ووایم اختر دی چې ټولو ملګرو ته دې ډالۍ چې وژاړم چې خدای دې رانه وانخلي بې وخته وژاړم چې خدای دې رانه وانخلي بې وخته ما لیدلې نه ده له بېلتونه بله سخته او ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمی کړي ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمی کړي شمه یې په لاس را پسې وګرځوه بخته. نو هیله ده چې ملګري دا په ډېر سعید شینواري دوه بیتونه دي ویل دوه بیت درته زم ولې نه چې زړه دې زما د تګ نه وروسته ښه باید رنجو د کرښې په باړخو ویستلی نه وی باید او یو نیم رهبر پسې روان پښتانه داغ د تاریخ یو نیم رهبر پسې روان رمه خره وی باید. ډېره مننه ورور جانه ډېره مننه ته ستړی مه شي. شکر دی الله رحم دی خیر سي مننه. ډېره مننه. نو نوم محترم دی که زموږ لیدونکو ته؟ زما نوم خو بلال عزیزي دی او د جلال آباد د ښار سره تعلق ساتي. ته هم دې ملګرو سره یو ځای راغلي وو د چکر پلانو د اختر دویمه ورځ وه مونږ دلته به کونړ ته چکر ته راځو او انډیوالان ویل چې بالکل صحیح د کونړ ښایسته ځای دی. مخکې د کونړ لیدلی و؟ ډېر زیات راغلی یم زین ګنډګل ته تللی یم ډېرو لرو ځایونو ته تللی یم نو دغه ساحه چې داسې وه مونږ انتخاب هم په همدې کړه چې شین غاړه ده او بیله ده او عوام یا برابر په همدې خاطر باندې ملګرو مې ویلي چې دا ځای لږ ښه دی چې په کارېږي لنډ دي. چکر نه م خوند واخیستو؟ ډېر زیات خوند زما چې څونه فکر دی چې پروګرام هم غټ دی او اراده هم ډېره ده. پروګرام هم غټ کړی دی. ملګرو ویلی چې دې اختر کې به مونږ د خیره سره چیلې ویلو نو بیا هم نیت وکړلو روژه کې م پیسې واچولې خپلو کې سره او یو چیلې ما اوس مونږ راځئ د اختر کې ښه پروګرام وکړو. څو نفر راغلي وئ ټول؟ تقریبا مونږ 10 کسه راغلي وو. او چیلې هم ځان سره راوستې او که دلته م واغستې؟ چیلې م هلته اغستې او بیا م حلال کړو دلته م ځان سره راوړو. ډېر ښه. نو ښه خوندور او د خوندونو ډک بنډار او چکر ولرئ. مهرباني قربان الله خیر اوسي. ډېره مننه.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د کونړ د سیند غاړه او د خاص کونړ بیله ده یو خوندور منظر دی او دغه ملګري راغلي دویم د چکر لپاره راغلي دي اختر دی له دوی سره به خبرې کوو چې دوی له کوم ځای راغلي دي او څومره اراده ده نوره د چکر ته ستړی مه شه ورور جانه خیر وسې وروره تاسو هم ستړي مه شئ او اختر مو مبارک شه ډېره مننه ستاسې د ټولو دې مبارک وي نو په سر کې د زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم قریب الرحمن دی او د ننګرهار څخه راغلی یو ښه ډېر ښه نو څنګه کونړ ته د چکر لپاره کونړ د ملګرو انتخاب کو که ستا هم پکې انتخاب کې ونډه وه څنګه دلته راغلی بس دا د ټولو ملګرو انتخاب و چې دا اختر به انشاءالله کونړ ته چکر وو او ټولو ملګرو په اجازه دلته راغلي ښه ډېر ښه مخکې کله راغلی کونړ ته راغلی یو خو داسې چکر ته نه یو راغلی چکر لپاره نه راغلی ښه نو څنګه د چکر نم خوند واغستو چې راغلی بس ډېر خوند هم دی واغسته او موږ ټولو ته همدغه ښوونه لرو چې هر یو ملګري همدغسې چکر دپاره راشي ښایسته ښایسته ځایونو ته ملګرو سره لاړ شي ښه ډېر ښه ننګرهار کې کوم ځای کې اوسېږي ننګرهار سیا فامیلی کې اوسېږو سیا فامیلی کې ښه کرکټ خو ګورې که نه ولې نه نو افغانستان ټیم کې د خوښې پلیر څوک دی والا راشد خان دی زما د خوښې پلیر راشد خان دی راشد خان اوس نږدې وخت کې کومه کارنامه کړې نو داسې اوس نږدې وخت کې مې نه دی کتلی ولې ته دا خو بیا نه منو چې د خوښې پلیر دی چې نږدې وخت کې د کارنامې نه نه زما د خوښې پلیر نه دی او زه ترې خبر یم ځکه چې دی بیګای میچ کې څو سکور کړی څلېري ښه دا چا ویل په څو بالې کړی والا که خبر نه خو د آخري اور کې 14 سکور پاتې و 3 چارې والې داسې خبر شو نو ښه ګوره داسې سره نه منو چې دا د راشد دی ستا زما د خوښې پلیر نوین دی په آی پی ایل کې چې 4 میچه کړي دا میچ اکانومي راته معلومه ده اورونه یې راته معلوم دي او ته راشد خان دی د خوښې پلیر دی بیګای کم کار کړی او نه خبر دی والا ډېر خو چې رښتیا ته وایم دا ریسلینګ موږ ډېر ګورو دا ځکه خو دې باړۍ نه برابر یې که د هغو نه نه خو دا خپله کلب کې که نه مخکې هم کوو دا لږ وخت مخکې اوس پاکستان نه نه ریسلینګ کې دې څوک خوښېږي ریسلینګ کې رومن رینز هغه خو اول مقام هم تر ډېره له ځان سره ساتلی و او اوس وخت کې سفراینلینز مخکې دی زه ډېره مننه خفه نه شي ګپ هم ولګو نه هېڅ خبره نشته ته ستړی مه شو ورور جانه مننه کور دی ودان ژوندی اوس په سرګې کې دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم عزت الله دی کونړ شیګل ولسوالۍ ما او پهله ننګرهار کې اوسېږو ننګرهار نه راغلي دلته چکر لپاره ښه دا نور ملګري خو د ننګرهار دي که نه او بس دی یو دا نه راسره کونړی دی او دا نور چې دا خوږیاڼو دی او هغه بس چپلیر دی او دا دوه درې دانې چې موږ دا کونړ یو چکر ته خو دلته راغلی څنګه اراده هم بېرته نن د تګ ده که نه پاتې به ویله او انشاءالله بس بیرته ځو خپل کورونو ته ځکه چې بس سهار نه راغلي دلته ورځ هم تېره کړله او پرون رانغللو نن دویمه ورځ اختر نن راغلو ډېر ښه نو ډېر ښه ځای هم نیولی دی د سیند غاړه ده او ښایسته شین ځای دی او ښایسته عوام لګېږي نو ښه خوندونه خو به م اخیستي که والا وقت هم چې ښایسته هوا لګېږي ښه ساعت هم تېر شو او دا د دغې ملګري فرمایش و چې دلته ویل دلته ځو دا ځای لیدلی او موږ نو څه پر نو راغلي کله نو اوس واقعیت چې ښه خوند وکړو ښایسته ځای دی کومه لوبه دې خوښېږي زما خو لوبو کې کرکټ لوبه خوښېږي ځکه چې خپل ځای کې موږ کرکټ هم ډېر کوو او ټول ملګري او جمعې ورځ ساعت تېرې لپاره راوځو کرکټ خپله بیټنګ کې که بالینګ زه خو والا دواړه کوم الاونډر یم الاونډر چې چا ویل هغه بیا یو هم نشي کولی دې خو پوهېږو که نه نه وروره بس ته به د خیره سره درته بیا وښیو که نه دا ګوسې وایي دا ملګری دی یو شی هم نشي پوښتنه دی که ټول ته معلومات دی بس الاونډر دی بس ښه دی داسې په اول بال میسینګ کوي او په دویم بال اوټېږي نو ښه دی او بالینګ ته چې راشي بیا بالینګ بس د 3-4 شپږیزې خوري او بیا خو ښه دی بیا خو ښه الاونډر یې ګوره ولا الاونډر یم خو دې زما ترقي باندې سوځي ځکه دا دغه کوي که نه زه خو ولا ډېر لږ ته معلومات شته دی دا زما د خوښې دغه دا دی زه دې وی شوې او زه نو ته به په اخره کې زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ کړي د اختر په مناسبت باندې بس زه به دا ډالۍ کړم چې دغسې زما غوندې چکر یې ووهئ ساعت تېر هغه پیغام به وروسته ورکړې څه ورته ډالۍ کې اوسه شعر دې زده ټپه دې زده ټوکه دې زده هر څه چې وي هغه ورته ویو ولا زده خو مې ډېر خو اوس نه ټول د یاده ووتل زه سوچ پې وکړه سوچ پې وکړه یو ټپه به دې حتمن زده وي ټپې خو عاشق یم خو راته هر څه زده دي څنګه هسې خو مالې ډېره ته زده دي ښه چې شی ښځه یوه دانه اوس ویوه ولا
ولا چې لا یاد رانه نه وتل رښتیا الله یاد نه وته. ډیره مننه خفه شوی نه په ګپ باندې. نه الله دې نه کې بس خوشحاله شو په لیدو مو په خپرونې باندې ډېر خوشحاله شو. خیر اوسې ډیره مننه. درنو لیدونکو دغه ځوانانو یو څه شوخي او ګپ شپ مو ولګو، لا هم خپرونه دوام لري او موږ همدلته یو تر پایه را سره اوسئ. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه په کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ او د خاص کونړ په بیله کې چې تاسې د بېلابېلو سیمو ځوانانو کتل چې دلته د تفریح لپاره راغلي دي. نو یو ځل بیا چې زه تاسې ته د یوې نوې اختریزې خپرونې سره راځم، تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.